بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګري. مزمل داوړ یو ځل بیا تاسو ته مخاطب د شمالي وزیرستان د وحدت د سکرین د لارې نه تاسو سره مخاطب یم. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې په شمالي وزیرستان کې ځای په ځای باندې داسې ځایونه دي چې شمالي وزیرستان خلک د هغې نه خوندونه اخلي. دغه رنګې په شمالي وزیرستان کې چې کوم دریا ټوچي دی چې د افغانستان نه راغلی دی، بیا په دوتوی باندې راغلی دی، بیا په ټول وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې اکثره د داوړ چې کومه علاقه ده زمینی علاقه ده په دې باندې راغلی دی او بیا بنو ته او بیا لکه مروه ته تللی دی. نو د دې دریا ټوچي کې ډېر خصوصیات دي. په دې کې مزدګار خلک راکوزیږي، قسمه قسمه خوندونه او قسمه قسمه تماشې په دې کې کوي. نو د دې په حوالې سره دلته کې چې کوم کسان راکوزیږي د دریا ټوچي ته دوی سره به پښتنې ګوژنې کوي چې دوی سوای چېرته سې ما موږ سره اوسیږي. دلته میر فوتبال گیم کی دا میر گراوند د هولدا میر فیسیلیټی نشته دا نه یې به انتظام نشته ته یا وچتا او دا په دې کونی چې لګیا یې څه صدا مشته غا نشته مله چې میر کېل پورا سہولت ته جوړ کی دا کونی دا بجری دا خپل غار ته لګیا وی لگا خپل ته صفا کی ارسه پښه لګیا وی مشته فی سټیډیم غار غزر رات ته چې میر خپل لگا گیم غا پښه کی میر حکومت د مطالبه کی چې مشته خپل کیم حاکمدار پیراکو سټیډیم میډم داسې سغار ته ارته جوړ کو سټیډیم روکشلا چې میر پریکټیسینه پښه کی دولته وداغو نه یې به انتظام ستنه جمعشته دولته کې نه را داسې سب فیسیلیټی شته په دې غاښه لګیای په دې کونی شي دلته کې سیک فوتبالی نه وای، سیک کرکټی نه وای، سیک پروګرامات کو سیک چاولې پخاوي، قسمه قسم پروګرامات وي، خلک انجوایمنت تر کی شي لکه کیم سہولیت چې په نره ځای شي دا سہولیت مشته دلته ندي میسره. مش لکه حکومت نه دا هغه کې اپیل چې مشته دی سټیډیومونه جوړ کو داسې ګراوندونه کښته جوړ کو. ماشاءالله سو خله ته چې کیم دا ډېر رنگین وي، سیک کرکټی نه وای، والیبالی نه، فوتبالی نه شه خلک ټور ته ورترسي او انرا کړي نه خلک ګیمه ته پریکټیس ته وترسي ډېر خوان کو مش خپل ته هو مشته جلشي کې ګراوندونه غاشي لشي کې حکومت خرچارته په کو لشي کې مش سره لوس پونسي د مرسته نسب مش خپل غاو کې بس نه خو مش سغه نشته ده. ماشاءالله امیجیو په خپل ته باندې پولا او اده ته خلک شوهله تر درېمي سیک سے باتینا پښه کو خپل ازي کا دکانینا دی خلک کاروبارینا ور سره کو پټګونه ته خلک کر درېمي ډېر خوان کو خلک ډېر انجوایمنت مشه کو په دې پول باندې. جی لکه څنګه تاسو د دې علاقې خلکو خبرې واورئ یقینا د دریا ټوچي چې کوم د دې نه خلک ډېره فایده اخلي، خو په دې کې ځنه داسې مسایل هم شته چې د هغې حل کولو دپاره حکومت اوسه پورې څه انتظامات نه دي کړي. نو دوی د حکومت نه مطالبه وکړله چې موږ چې د دریا ټوچي ته کوم راځي کوم موږ په خپله سهولیت جوړ کړي دي دغه رنګې حکومت هم د موږ سره ستا کوآپریشن وکړي او د دې سهولیت جوړ کړي. نو د دې وزیرستان دپاره به ډېرې فایدې دریا ټوچي ترلاسه